د کہانی په شروعات کې مونږ یو ټرک ډرایور وینو چې هغه په ټرک باندې یو اوسه ووخي او دا اوسه دومره دردناک طریقې سره ووخي دا غي باوجود هم دا اوسه پاسي او دا غي سترګې ډېر زیاتې عجیب وي. دراصل په دې ښار کې زومبي وایرس پیلو شوی د دې د وجې د دې اثر په دې اوسه باندې شوی وي. د دې نه پس مونږ یو سیوکو نومي سړی وینو چې هغه په یو کمپنی کې منیجر وي او هغه په خپل کار کې ډېر زیات مصروف وي. د دې د وجې هغه خپل خزم پریخي وي او طلاق یې اغشتي وي. د دې نه پس مونږ د سیوکو ولور وینو چې دا غي نوم شوان وي او د شوان سالګری وي او سیوکو خپل لور له گیفت راوړي او شوان چې دا گیفت کولو کی نو هغه بالکل خوشاله نشي ولې چې دا گیفت په دا هر پیر دی راوړو او سیوکو په خپل کار کې دومره مصروف وي چې هغه تاړو یاد نه وي چې دا گیفت دوباره راوړم. خو سیوکو ډیر زیات شرمنده شي خو دې کوته شوان وي چې خپل مور سره ملاوېدل غواړم ځکه چې دا غي سالګری وي. د دې د وجې سیوکو هم اومني د دې دا خبره. او په بل سین کې مونږ یو ریلوی سټیشن وینو چې هغه ریل ګاډي بوسان ته روان وي. سیوکو د خپل لور سره په ریل ګاډي کې کینی او په دې ریل ګاډي کې ډیر زیات د بیسبال پلیران هم وي او دې کې یو لک چې هغه یانګوک نوم وي او هغه سره یو جنې ناسوي چې هغه د دوی لیډر وي او دا غي نوم کیم جین هی وي او دې کې یو دوه بوډۍ خزي وي چې هغه خوریانی وي او دې کې مونږ یو خیرمار سړی وینو چې دا کسان د ټیکټ غواړي نو هغه ورته وي چې ټول مړ کېدو والا یې. دې کې د ټرین ته یو خزه خاوند را دن نشي چې دا سړی پکې یو مزدور وي او داغه شیونګ و نوم وي او د خزي سیونګ کو یونګ نوم وي چې هغه پریګننټ وي. اوس چې دا ټرین څنګه تلو والا وي نو دې کې یو جنې را دن نشي چې دا غي خپل ډیر زیات زخمی وي او هغه اچانک را پروزي چې دې کې د یو جنې را منډه کی او داغه چې دا حالت ویني نو هغه امبولانس ته کال وکي او دلته سیوکو ته یو اسسټنټ رنګ وکي او ورته و چې په دې خار کې ډیر درز غوبل شروع دي او دلته په ټرین کې په ټي وي باندې دا ټول خلک ګوري چې درز غوبل شروع کړي دي او اصل کې دوی ته پته نه چې زومبي وایرس پیلو شوی دي. اوس چې دلته سیوکو ګوري چې دا غلور نشته نو هغه د خپل لور تلاش کولو د پاره پاسي او هغه زخمی جنې پاغه کې زومبي وایرس راغلی او هغه اچانک د جنې رونیسي او پاغه چک ولګي او په دې ټرین کې په ډیرو کسانو باندې حملو کې چې هغه په زومبي کې تبدیل شي او په دې ټرین کې ډیر درز غوبل شروع شي او کم کس چې د دې زومبي مخ ته راځي ډایرکټ په چک لګي او هغه په زومبي کې تبدیل شي او دې کې څه کسان د دې ځان بچ کی او یو بل کېبن کې ځان بند کی او بل خو سیوکو د خپل لور تلاش کولو د پاره هغه کېبن ته دنه شي چلته ته زومبیز وي او په دې کې یو زومبي سیوکو وویني چې دې کې سیوکو لا شاته لور आवाज ورکي او سیوکو د خپل لور روچته کې او دا غزنه منډه کی او هغه کېبن ته ځان اورسي چې کوم ځای کې د نور کسان ځان سیف کړي وي او بل خو څنګه خپل ځان او خزه بچ کولو د پاره هغه کېبن ته را منډه کی خپل سیوکو دا دروازه بند کړی وي او دلته ورته څنګه وای چې دا گیټ کولو کا خو دلته سیوکو سوچ کوي چې دا گیټ ورته کولو کا مو کو نه خو چې څنګه دا زومبي را جوخ شي دوی ته نو دې کې سیوکو دا گیټ کولو کی چې دوی د زومبیز نه بچ شي او دلته ورته څنګه ډیر زیات غوسم شي ولې کو سیوکو دا دروازه نه وکولو کړي نو څنګه او دا خزه بم په زومبي کې بدل شي وي او دلته په دې ټرین کې ورته دا کیپټن وای چې موږ په بل سټاپ باندې نو درېګو نو دلته ورته یو یانګ سوک نومي سړی وای کومه په بل سټیشن باندې نه درېدو نو ټول بمړ شو خو کیپټن وته چې ماته پر روان سټیشن باندې د درېدو اجازه نه دی شوی. اوس چې دا بل سټیشن راورسي نو الته دوی ګوري چې دې کې یو خلک د ریل ګاډي د پاره را منډه کی خو هغه پلیټ فارم باندې ډیر زیات زومبیز وي او هغه زومبي په دې سمو خلکو باندې حمله کوي او هغه په زومبي کې بدل شي او اوس دلته دا زومبي وایرس په ټول خار کې پیلو شوی وي او دلته ورته ځا کیپټن وای چې پر روان سټیشن باندې به مونږ ودرېګو ولې چې زمونږ د حفاظت د پاره ملټري الته انتظار کوي. دنه پس دا ټرین چې هغه سټیشن ته راورسي نو الته ودرېږي او دا سټیشن بیخي خالی وي او څوک هم په نظر ناراضي او بل خو دا ټول سم خلک د دې ټرین نه راکوشي او الته یونګ سونګ د کیپټن له پمنډ راشي چې مونږ زر تر زر د دې سټیشن نه وتل پکار دي ولې چې نه ملټري په نظر راځي او نه په نوم انسان. نو دلته دا خلک چې مین گیټ ته راورسي دې کې ته سیوکو لار بدل کی او الته خیرمار سړی راشي او دلته سیوکو ته لور وای چې مونږ له پکار دي چې مونږ د نور خلک بچ کو. دلته ته سیوکو وای چې په دې ټایم کې اوس مونږ خپل ځان سوچ پکار د بل لپاره نه. نو دلته ورته دا شوان وای چې ستاسو د خبرو د وجې زما مورم تانه لاړه او ته صرف د خپل ځان باره کې سوچ کې او بل خو دا کسان مخ کې روان چې دې کې مونږ څه ګورو هغه ملټري په زومبي کې بدل شي وي او دا زومبي چې څنګه دوی وګوري نو دوی پسې ورمنډه کی او دې کې څه کسان گیر کې وغیم په زومبي کې بدل شي او اوس په دې سټیشن کې درز غوبل شروع شي او خلک د ځان بچ کولو لپاره اخوا دې خوا منډي وي او اوس یو کو مخ کې روان وي او داغه د پکولو لپاره سوکني راغلي ولې چې التم زومبیز راغلي وي او هغه اوس د خپل ځان بچ کولو لپاره منډه وي او په دې کې په شوان باندې یو زومبي حمله کولو والا وا چې په دې کې الته څنګه راشي او دا ماشومه د دې زومبي نه بچ کی او اوس دلته دوی د پلیټ فارم نه بهر روزي چې دلته د زومبیز گیر شي خو د شیشې د دروازه تر کومه پورې به دا زومبیز ایساري او بل خو د نور کسان په جلدبازۍ کې د ټرین هغه څه کولو کې چې کوم د کې زومبیز گیر شوی وي او د کې هغه دوه بوډۍ خزه چې پاغي باندې زومبي حمله کوله والا وا په دې کې دوه کسان راشي او دا یو خور هغه ځان سره کمپاوند ته بوزو د کې دا بل خور د سنگ وا خزه راشي او هغه ځان سره د کمپاوند ته بوزي او د کې هغه خیرمار سړی راشي چې هغه د کمپاوند ته روخیږي خو چې دوی د کم کمپاوند ته راختلی وي التم زومبیز وي او د زومبي نه بچ کېدو د پاره دوی په
په یو باتروم کې پټ شي او دلته یونګ شونګ په غوسه کې د ټرین اټینډنټ ته وایي چې تاسو څه ته په انتظار یې د دې نظر دا ټرین روان کې کنه نو دلته ورته جن هی وایي چې زما مرګري لا تر څو پورې د ټرین ته نه دی راختلی خو دلته یونګ شونګ ډیر زیات مطلبي وي او هغه په جګړو باندې دا ټرین روان کی او بل خو مونږ وینو چې سنگوا او داغه مرګري د زومبي او درولو د پاره دوی د شیشې دا گیټ نیولې وي خو چې د شیشې دا گیټ څنګه ماتې دوه والاوي دوی دا گیټ پریدو دا غزنه منډه کی چلته د دنیا زومبیز په دې باندې حمله د پاره را منډه وخی چلته د یونګوک مرګري اومم دا زومبي گیر کې هغه په زومبي کې بدل شي او اوس دوی د ځان بچکولو د پاره د ټرین طرف ته منډه کی خو ټرین هم روان شوی وي او شاته ورپسې زومبي هم لګېدلی وي او اوس دوی پس چل باندې یو خالی کمپاوند ته وخیږي یونګوک جنی ترنګو کی چې زمونږ ټول مرګري په زومبي کې بدل شو او دلته څنګه خپل خزه ترنګ کوي چاغه رنګ شوان اوچت کی او شوان ورته وي چې موږ په کم کمپاوند کې یو التم زومبي دي او موږ ته په یو باتروم کې پټ یو ټول او دا ورته وي چې موږ کمپاوند نمبر 13 کې یو او څنګه او داغه مرګري په کمپاوند نمبر 9 کې وي اوس په دوی داغي تر رسیدو د پاره د 9 نه 13 کمپاوند ته زی او دوی د زومبي سره د جنگ د پاره ځان تیار کی او پړومبي کمپاوند کې دوی خډیر جوش سره د زومبي مقابله وکي خو چې دی بل کمپاوند تر ورسینو الته یونګو ګوري چې داغه ټول مرګري په زومبي کې بدل شوی وي خو دلته څنګه او سیوکو د دې زومبي مقابله کوي چې دا ټرین په یو ټنل کې تیریږي چې د دې د وجه تیار شي او هغه زومبي ته سنخ کاری اوس دوی بغیر جګړې د دې کمپاوند نه روزي اوس په دې بل کمپاوند کې سیوکو یو پلان جوړ کی هغه د څنګه نه موبایل واخلي او هغه موبایل زومبي طرف ته ورختا کی او هغه موبایل باندې د خپل موبایل لرنګوږي چې داغه د आवाज د وجه زومبي ټول داغه موبایل طرف ته ورمنډه کی او دوی چپ چاپ دا کمپاوند پار کی او چې سیوکو څنګه دوی سره ملوشي نو ډیر زیات خوشاله شي او دا ټنل هم ختم شي خو چې څنګه دا زومبي دوی لیدو والاوي دوی په یو باتروم کې پټ شي او دلته سیوکو دا پلان جوړ کی چې بل ټنل 3 منټه پس راتلو والا دی او مونږ به په دې تیار کې دا کمپاوند هم پار کو او خپل کسانو له بزان ورسو بل خو یانګو خپل مرګره ته میسج وکي ورته وای چې مونږ راتلو والا یو د کمپاوند دا گیټ کولو ساته نو هغه په خوشاله ټولو ته وای چې زما دوستان را روان دي خدل د وته یونګ شونګ منو کې ورته وای چې کې دي چې اغیبم د زومبي وایرس نه متاثر شوی د دې د وجه مونږ اغه ته دا گیټ نشو کولاولې او د یونګ شونګ په خبره باندې ټول اتفاق وکي ورته وای چې یونګ شونګ صحیح وای او بل خو شنګو د دې بل کمپاوند دا دروازه کولاولو کوشش کوي هغه خپل مرګره ترين کوي خدا ټول خلکم د شنګوک د وجه چوپ وي او زل د یانګوک دا گیټ کولو کی او دا ټول په زبردست ځای باندې د بل کمپاوند تر دن نشي او بل خو څنګه د دې خلکو بچکولو د پاره خپل ژوندۍ په خطر کې واچي دلته څنګه سیوکو ته وی چې زما د خزه خیال ساته او سیوکو خپل لور او دغه خزه سره د بل کمپاوند ته راشي او دلته څنګه د زومبي منس کې گیر شي او هغه د زومبي مړ کی او بل خو سیوکو چې د بل کمپاوند ته ورسي یونګ شوک باندې ډیر زیاته غوسه وکي ورته وی کو تا د کمپاوند د دروازه په وخت کولو کړي و نو په موږ دوانه بچي ویو خو یونګ شوک دلته د شیطانې خبري شروع کی او د خلکو ته وی چې دین د زومبي وایرس نه متاثر شوی دي او دوی اوس موږ سره یو ځای نشي اوسېدي او دوی بل کمپاوند ته ولېږي د دې د وجه د نور خلک هم سیوکو ته وی چې د دې کمپاوند نه لاړ شه او بل خو یو بوډۍ خزه هغه چوغوري چې د دې د خور نام زومبي جوړ شوی دا نو هغه لاړ شي د دروازه کولاولو د پاره چې زما خور د دې د لاس زومبي جوړ شو او هغه د دروازه کولو کی چې د دې د وجه زومبي په دې باندې حمله وکي او دا ټول په زومبي کې بدل شي او اوس دلته دا ټرین ودرېږي ولې چې مخامخ دوه ټرین اکسیډنټ شوی او د لارې بند کړی وي اوس په دې بل ټرین ته اوړي او د دې ځای نه بزي او بل خو یونګ شو یو بل سړی سره په باتروم کې پټ شوی وي او یونګ شو خپل ځان بچکول د پاره د سړی له دیکور کی او د زومبي ته ورولي چې د سره هغه دا غزې نو تختی او بل خو د ځان بچکول د پاره یونګ په یو ټرین باندې تیریږي چالت یونګ شو کراشي او دا جن هی زومبي ته ور دیکه کی او په خپل د هغه ځای نو تختی او دلته دا جن هم په زومبي کې بدل شي یونګ دا جن ډیر زیاته خوخه د دې د وجه هغه یوازې نه پېدي چې د سره یونګ زومبي کې بدل شي او بل خو موږ سوینو یو ټرین را روانه چې پاغه باندې اور لګېدلی وي او هغه یو بل ټرین سره ټکراو شي چې د دې د وجه سیوکو د خپل لور او دا پریګننټ خزه سره د یو زومبي ټرین د لاندې گیر شي او بل خو د کیپټن تم ټرین ملو شي وي کیپټن چې د یونګ شوک د مدد د پاره روزي نو دا یونګ شوک دومره مطلبي وي چې هغه د کیپټن لم دی کور کې زومبي ته ورختا کی او بل خو د سیوکو بچکول د پاره دا خیرمار سړی د دې زومبي مخ ته ودرېږي او سیوکو دا غزنه منډي وخی او د دې بچکول د پاره دا خیرمار سړی د دې زومبي منس کې پاتې شي او بل خو سیوکو دا پریګننټ خزه سره یو روان ټرین پسې منډي وي چې دوی پسې شاته ډیر زیات زومبي لګېدلی وي او هغه هارونه مني او د ټرین ته ځان ورسي او د دنیا زومبي د ټرین پسې خلی چې د دې د وجه د ټرین ډیر زیات سلو شي اوس بس چل باندې سیوکو د دې زومبیز نه خدا ټرین خلاص کی او سیوکو چې د کیپټن د کمرې ته ورځي نو ولته دې سګوري یونګ شوک نام زومبي جوړ شوی هغه پورا په زومبي کې نه بدل شوی او هغه په سیوکو باندې حمله وکي او سیوکو د یونګ شوک نه د ځان د بچکول ډیر کوشش کوي او اخر کار هغه ول په دې لاس چکو لګي او سیوکو ځان یو زنجیر پسې وتړي او هغه د ټرین نه ټوپ کی چې دې سره یونګ شوک د ټرین نه پروزي او هغه د زنجیر د وجه بچ شي او سیوکو تم پته ولګي چې زه د زومبي وایرس نه متاثر شوم او هغه د پریګننټ خزه
خزه او خپل لور په هغه کمره کې بند کی او د ټرین باره کې ورته ووي. اوس یو کو بهر روز ډیر زیات او جاړي او هغه د خپل لور باره کې سوچ کوي چې د سره هغه د ټرین نه ټوپ کی او شوان هم ډیر زیات او جاړي او بل خو موږ ګورو چې دا ټرین بوسان ته راورسي. اوس دا پریګننټ خزه او شوان د ټرین نه راکوشو مخکې روانې چې دوی یو ټنل باندې تیریږي چې الته ملټري والا ناس وي او هغه د زومبي انتظار کوي چې الته دوی شوان او دا خزه وګوري. نو دوی نه پیږي چې دا یو زومبي دی یا یو نارمل انسان دی. او ځلته د ملټري په دې باندې چې څنګه ډس کولو والا وو د کې شوان ځان سره غانه وي هغه به اکثر خپل پلار ته دا غانه وي. نو د کې د ملټري والا پوي شي چې دا انسانان دي او هغه زر د دې د بچکولو د لپاره رامنډه کی او دې دوانه بچ کی او د سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.